النساء مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 116 مبارکه آیې لري تاسو تلاوت او پښتو ترجمه له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے خلکو لخپل هغه رب نه ویریږي چې هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځ راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خوار کړل له هغه خدای نه ویریږي چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو لغوڅولو نه ډډ وکړئ باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ خم مال په بد مال مبدلوي او د هغو مالونو له خپل مالونو سره په ګډولو مخوري دا ډیره لویه ګناه ده وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تاسو ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت ونشئ کړای نو کومې ښځې چې تاسو خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ او کله تاسو سره د اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونشئ کړای نو یو ښځه وکړئ یا له هغو وینځونه ازدواجی کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا او د ښځو مہر په ښځړه یعنی فرض ګڼنه ورکړي البته که هغوی په خپل خوخه تاسو ته بخشش کړي نو تاسو هغه په خوند سره خورلای شئ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مو ورکوي کوم چې تاسو په ولایت کې دي او الله هغه تاسو د ژوند سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغه مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړي او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي بیا که تاسو په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمنۍ هغو ته وسپارئ
داسې هیڅ کله مکوئ چې د انصاف له حد نه تیری وکړي او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه بیړه وخوري چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپاري نو خلک پرې شاهدان ونیسي او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي ده. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بیوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړي او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپل لزان وروسته بیوزلي اولادونه پریږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپل اولادونو لپاره څنګه زویدلی وو نو باید چې هغوی له خدای ویریږي او رښتیا وینا وکړي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپل ګیډې له اور ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ او جن اور ته ورنوځي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښودنه کوي چې د نارینه‌و برخه د دوه ښځو په اندازه ده. که د مړي وارثان له دونه زیاتې لونی وي نو هغه ته د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړای شي او که صرف یو لور وارث وي نو نیمایي ترکه دی هغه ده. که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د شپږمه برخه ورکړای شي او که اولاد نه وي او وارثان هم دا مور او پلار وي نو مور ته د دریمه برخه ورکړای شي او که د مړي ورونه او خويندې هم وي نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي. دا ټول برخې به هغه وخت بیلیږي چې کمړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي او که پور ور باندې وي چې هغه ادا کړی شي. تاسو نه پوهیږئ چې تاسو د مور پلار او تاسو له اولادونو کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې ده. دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی. صدق الله العظیم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی.